بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. وقال الله تبارك وتعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم خلقتك لعبادتي فلا تلعب. زما محترم و معزز په دین مینو مسلمانانو او د کورونو په چار دیوالیو کې پردنشینو خویندو میندو، زه په شمار یو څو خبرې د الله جل شانه د راضي کولو په جذبه او په دې خاطر باندې چې اول زما د زړه اثر والي او بیا ستاسو زړونه نیک اثر والي، یو څو مختصر خبرې ان شاء الله عرض کوم. تاسو ان شاء الله د عمل په نیت باندې اخلاص سره واورئ. د هر دینی مجلس نه د لږې فایدې، درمیانه فایدې او د ډېرې فایدې د حاصلولو مدار او بنیاد دا په محبت او په اخلاص باندې شکل د دین خبره کیږي، محبت سره، اخلاص سره اوریدل کیږي، محبت او اخلاص سره د دې بیا ډیر خسته اثرې د دې ویلو سره زړه کې نور پیدا کیږي، رڼا پیدا کیږي، اوریدلو سره زړه کې نور او رڼا پیدا کیږي. الله پاک دې زموږ استادو د ټولو پزړونو کې د نور برکونه ولګي. نفس ایمان د هر مؤمن مسلمان سره شته الحمدلله، لیکن نور ایمان د ایمان هغه حلاوت، خوند او مزه چې د هغې په نتیجه کې ستا د ګناهونو نه نفرت او چې مونځ کې مونځ خوند درکوي، چې رب ته په قیام باندې ولاړې مزه درکوي، چې رکوع ته لاړ شي یو ځان ته مزه، سجدې ته لاړ شي یو ځان ته مزه. زړه دې نه کېږي چې زه د سجدې نه سر راوچت کړم او سبحان ربي الاعلی ویم، دا تندی مې خپل رب ته په سجده باندې ایښي، دا پوزه مې ورته په دې ځمکه باندې راښکلي. په دې مونځ کې یو ځان ته خوند دی، یو ځان ته مزه ده. الله پاک دې موږ تاسو سره په برخه. یو بزرګو هغې به فرمایل: یاره وایي که په جنت کې مونځ نه د دې جنت په څه مزه د مونځ نه دومره خوند اخیستی. تاسو دې خبرې ته فکر وکړئ، وایي که په جنت کې مونځ نه د دې جنت په څه مزه د داسې خلکو دپاره به په جنت کې مونځ د خوند دپاره، د مزې دپاره، د دوی د زړونو د خوشحالۍ دپاره مکلف بني ورباندې. په دنیا کې د ایمان نه وروسته اوله مرتبه د مونځ. حدیث پاک کې راځي، نبی پاک صلی الله علیه وسلم به فرمایل: څوک چې یو مونځ قصدا پرېږدي وایي د ده نوم د جهنم په دروازه باندې ولیکلی شي. څوک چې یو مونځ قصدا پرېږدي د ده نوم د جهنم په دروازه باندې ولیکلی شي. د تاوان خبره ده، د نقصان خبره ده که په دنیا کې د یو انسان 100 کاله ژوند شي، 100 کاله، نو که د دې نسبت موږ د آخرت د ژوند سره برابر کړو نو هیڅ د ذرې برابر نسبت یې نه برابرېږي. ولې؟ ځکه په دنیا کې که د یو انسان 100 کاله ژوند شي نو د آخرت ژوند نه ختمېدونکی ژوند دی، د همیشه ژوند دی. نو 100 کاله خو متناهي دي، معنا ختمېږي، او د همیشه ژوند نه ختمېږي، نو د ختمېدونکي شي څه نسبت نه جوړېږي د نه ختمېدونکي ځای. امام غزالی رحمه الله په کتاب احیاء علوم الدین کې یو ډېر قیمتي مثال ذکر کړی دی. مثال کې سړی فکر وکړي بیا څه ناڅه د سړي ذهن خلاص شي، څه ناڅه سړی پوه شي. دا مثال شاید تاسو بار بار اورېدلی، خو نن ډېرې توجه سره واورئ، د فکر سره واورئ. وایي که چېرته دا ټوله دنیا د غوښ د دانو نه ډکه شي، مړزانو ته چې خلک ورکوي د غوښ دانې، دا ټوله دنیا څه کم 300 ملکونو باندې مشتمله ده. یو ملک په څومره ولایتونو مشتمل دی، بیا هر ولایت په څومره ولسوالیو، هر ولسوالي په څومره قریو او کلو باندې مشتمله ده. څه کم 300 ملکونه دي په ټوله دنیا کې. څوچکو داسې دا یو افغانستان د دې 4 کونجه اوسه پورې مو تاسو ته داسې معلوم نه دي چې لیدلي، داسې نومونه به مو اورېدلي. که چېرته دا ټوله دنیا د غوښ د دانو نه ډکه شي او 1000 کاله وروسته فقط یو مرغه راځي، یو مرغه او یوه دانه اوچتی، سوچ کوه داسې دا ټوله دنیا د غوښ د دانو نه ډکه شي او 1000 کاله وروسته یو مرغه راځي او فقط یوه دانه اوچتی، داسې وخت به راشي چې دا ټولې دانې به ختمې شي، خو د آخرت ژوند نه ختمېږي. په دې وجه که یو کس دا ووایي چې د آخرت ژوند دا 1000 لکه کروړه کاله دی، 1000 لکه کروړه کاله دی، ډېره لږه یو خو ده، ځکه 1000 لکه کروړه کاله نه، د دې 1000 چنده ورسره نور ملګري
زر لک کروڑ سره د دې زر چند نور ملګری کابه ختمي خدا اخرت ژوند ختمي ما محترمو لک په ځان رحم د دنیا ژوند ډیر لګ دی خو ډیر قیمتي دی د همیشه ژوند د دنیا په دې ژوند کې جوړیږي هم او خرابېږي هم د دنیا ژوند ډیر مختصر دی خو ډیر قیمتي دی علماء د احادیث پرانا کې لیکلي وي من علامه المقت اضاعه الوقت د الله جل شانه د غصې نه خدا ده چې ستا وخت په ګناه کې تیری تا وخت په ګناه کې تیریږي په ګناه کې او د الله جل شانه د رحمت نه خدا ده چې ستا وخت په مسجد کې تیری په طاعت او عبادت او بندګۍ کې تیری د الله جل شانه د راضي کولو په کارونو خبرو کې تیریږي نو ته پوه شې د الله پاک د رحمت په نظر لیدلی زما محترم او حدیث پاک کې راځي چې چاته الله جل شانه یو ځل د رحمت په نظر وګوري تر اخیره به دې ته د غصې په نظر نه وګوري او حدیث مبارکونه معلومي چې چاته الله پاک دا توفیق ورکړي چې د الله جل شانه کور ته راځي او مون جمع سره کوي دا د دې خبرې دلیل دی چې الله پاک ورته د رحمت په نظر لیدلی نو د قیامت پر ورځ هم الله پاک دته د رحمت په نظر ګوري د خپل عرش د سوري د لاندې به ولځي ورکړي او ډایرکټ به الله جل شانه جنت ته داخل اسماء محترم الله جل شانه فرمای اقیموا الصلاه ولا تكونوا من المشرکین اهتمام او پابندۍ سره صحیح منځ کوي مشرکان او کافران د ځان نه جوړوي منځ چې نه کوي هغه د سیده لکه کافر یا لکه مشرک د ایمان نه وروسته اوله مرتبه د منځ زمونږ استادو د منځ د پډیرو عبادتونو باندې مشتمل دي زه یوې نکتې ته تاسو متوجه کو فکر وکړئ د خبره عبدالرحمن بابا ډیر قیمتي شعر ویلې وی په سجود زمکه سر دی لګول په سجود زمکه سر دی لګول هم زوړن پر کو سره اسمان هرونه په قیام ورته ولاړه هر مرغۍ په هوا کې سنا پاند د زمکه همیشه رب تعالی ته په سجده باندې پراته الحمدلله زموږ ساسو په مونږ کې سجده شته هم زوړن پر کو سره اسمان دی د اسمان همیشه د رکوع په حالت کې الحمدلله زموږ ساسو په مونږ کې رکوع هم شته هر ونه په قیام ورته ولاړه دا ونی دي د همیشه الله پاک په قیام ولاړي الحمدلله زموږ ساسو په مونږ کې قیام هم شته ولاړه پکې شته او هر مرغۍ په هوا کې سنا خوان دا مرغان چې چغار کوي دا د الله پاک ذکر بیان دا د الله پاک تسبیح کې مشغول دي الحمدلله زموږ ساسو په مونږ کې د الله جل شانه تسبیح شته سبحانك اللهم و دا الله تسبیح او پاکی ده سبحان ربي العظیم سبحان ربي الاعلى التحیات په سجود زمکه سر دی لګول هم زوړن پر رکوع سره اسمان هرونه په قیام ورته ولاړه هر مرغۍ په هوا کې سنا خوان پاک فرمای و ان من شيء الا يسبح بحمده هر یو شی د الله پاک تسبیح او پاکی بیان خبر ذهن کې یاد ساتئ چې څوک اهتمام او پابندۍ سره مونږ کوي د پزړه کې بندوري د پزړه کې به یو خاص قسم رڼای دا به د ژوند په خوګو باندې پوي بلمازه انسان همیشه د زړه تنګ زړه د سیله کچا چې موټی کې نیولي د ژوند په خوند نه پوي اکثر د بلمازه انسان په زړه کې دا راځي چې د یو هوایی مرمۍ راغلی او په دې سر لګیدل یا په دې زړه لګیدل چې ختم شي تاسو یقین وکړئ یو وخت زه په خبر کې یو ډاکټر ډیر اوچت ډاکټر ماهر ډیر مریضان لرل یو ځل د سینمازیګر مزماو کا وراغه ما سره کیناس ما ویل مفتی صاحب زړه می انتهایی تنګ خفه دي پریشان دي خزه مشتا بچی مشتا خو بهترین ډاکټر ډیر مریضان لرم خو د ژوند په خون نه پويګم او دغه شان خیالات راځي چې رسیو هوایی مرمۍ راغلی په دې سر لګیدل په دې زړه لګیدل چې ژوندې نه وي پاتې شي چې سو وجه ما چې دغه تحقیق وکړ لکه پښتني مې ونه وکړي د سحر منځ او د ماخستن منځ خو بيخي نو دا دوه منځونه خو بيخي نو کوم دا نور کله کړي او کله نه کړي او چې کله کوم بیجن ما دا خدای چې د خفګان نمرینه د خلک شته چې د جمع منځ ونه قضا شي د جمع خپل ځان ورته د ښکاری لکه یو غاټه کبیره ګناه چي ولی وجدا دا چې دوی د ایمان په خوند پوښي د عبادتو هغه حلاوت هغه خوند او مزه دوی په ځکه یو نوري بر دل سالک هزار غم غرض باغی دل خلالی کم مثنوی کې علامه رومي رحم الله فرمای بر دل سالک هزار غم یو کس چې د الله جل شانه سره د زړه تعلق جوړي داغه د زړه باغ ودان شکل داغه نه یو ډکه کم شي په د باندې په زړګونو غمونه راځي چې د چا په زړه کې د نور برقونه لګیدي د الله پاک سره تعلق جوړي د زړه باغ ودان چې داغه نه یو ډکه کم شي بر دل سالک هزار غم غرض باغ دل خلالی کم
وما لمیت بجرح من ایلام یو کس چې دا غزل بالکل مړ شوی نو مړی باندې تاسو کونډې لګاوه هغه ته درد نه احساسي ځنه کس داغه د ایمانی سطح د ښکته شوی داغه بالکل د تور شوی نو هغه ته به دا توفیق نه نصیب کیږي چې دا جمعه طرف ته یو قدم وایي هغه چې جمعه ته قدم راخلی شیطان ورته د څه خبرې په ذهن کې ورچي چې حیران بشي ځین خبرې دا اوریدلم نه هیرو په ما به چل کی فلان کی به بستان کی به د کار کی به د کار کی نظم جمعه په دې مانځ باندې یو مستقل قسم شیطانان مقرر دي حدیث پاک کې دا غینو مراغله دي خنزب یو قسم شیطانان دي هغه افراد ډیر دي خو دغه قسم شیطانانو نوم دی خنزب ته انسان مستنفری کو مستری پریم دی او ته مانځ ته ودرېږي داغه ونه مانی دی قسمه وسوسه درته پاو داس باندې چې کوم شیطان مقرر دی داغه نوم دی ولها افراد دي خدای یو قسم دی ولها چې کله یو انسان حدیث پاک کې دا راځي نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله یو انسان یو مسلمان په منځ کې سستی شروع کی سستی وي د شیطان تم پیدا شي د دې د گمراه کول د دې د بیلارې کول ځکه الله پاک فرمایي ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنکر منځ انسان منع کوي د هر ناروا او د هر بحیايي د قبول شوی منځ نه خدار چې ته منځو کې او په خپل بدن کې یو قسم تخفت او سپکواله احساس په دې دل او دماغ کې یو قسم ته نور او رڼا احساس ځان درته د سترو تازه کوي د مانځ نه روسته اساستا په ځل کې د خیر خواهی جذبه پیدا شي د همدردی خوش اخلاقی درکې ډیر شي ځل کې د دې چیرې چاته می خیر رسولې وي چاته می نفع رسولې وي چاته می فایده رسولې وي دا خبره ستا په دل او دماغ کې نه تیریږي چې غلا مې کړې یو بل ګناه مې کړې ستا د ځل د سیله کې چا چې وایي دا قبول شوی موږ نه خاله لپاره دغه شرم موږ تاسو ته نصیب ما محترمو د دې سره یو بل نقطه د چا ډیر زیاته مهمه ده او زمونږ استادو د منځونو د ټولو طاعات او عبادت د قبولیت لپاره شرط هم دي هغه دا چې موږ او تاسو د دوه خبرو خیال وساتو اکمې دوه خبرې د منځ د اهتمام او د پابندۍ نه غیر علماء لیکلي للدعاء جناحان اكل الحلال وصدق المقال و د دعا دوه وزري یو کس دا غواړي چې زه مستجاب الدعوات شم زه رب تعالی ته لاسونه نسم او الله پاک زما دعاګانې قبلې و دې ته پرد بشر اكل حلال او صدق مقال اكل حلال خوراک چې د خېټه ته حرام وانه چی کوم شي کې شک او شوبه د حرام وي نه ځان ساتي دویم صدق مقال رښتیا خبرې کو د دروغ نه ځان ساتي څنګه د مرغه دوه وزري د مرغه دوه وزري چې کله د مرغه دواړه وزري دا پرواز کوي نو دغه شان د دعا دوه وزري چې کله دا دواړه خبري به د مؤمن دعا قبلي ورنه به نه قبلي دغه الفاظ اخر د عربي کې زده ډیر خواږه الفاظ دي ټوټي کې اكل حلال صدق مقال اكل وی خوراک حلال خو حلال ته وي اكل حلال خوراک کول حرام او نظر ساتل او دویم صدق مقال رښتیا خبره ځکه چې کله یو مؤمن یو دروغ خبره د خوینه وباسي د رحمت ملائکه ونه یو ملي تختی دروغ دا کبیره ګناه ده او د دې موبایل په دې راتک سره دا دروغ ډیر عام شي حالانکه کبیره ګناه ده د منافقت څو نخي یو نه خیدار اذا حدث كذب چې کله خبرې کوي نو دروغ وي و اذا وعد اخلف چا سره وعده وکړي خلاف ورزي پکې کوي چې کله چا سره وعده کوي ځکه کې غلای پورا کومه چرته خاصه مې ته ویل یو دی چې هغه وخت سره ځکه غلا نه هغه وخت سره ځکه غلا نه ځکه دې چې زبر دا وعده پورا کوم خو چې کله هغه وخت راشي تقدیر کې الله نه لیکي دا خبره هغه کار نه لیکل شي هغه بیا نه پروانه او درې مویدی تو نه خانه چې امانت ور سره کیږي نو به کې خیانت او سلورم وای دا خاصه مفاجره چې چا سره جنگ شنو کانځري چې په خبرو کې دروغ وای دا د منافقت نه خده چې وعده خلافی کوي نو دا د منافقت نه خده چې په امانت کې خیانت کوي نو د منافقت نه خده او چې د جنگ
جنگ جګړې په وخت کې کنځلې کوي نو دا د منافقت نښه ده. نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایلی اربع من كن فيه كان منافقا خالصا. دغه څلور خبرې چې دا اوس ما بیان چې په چا کې راغلي دا خالص منافق عملی منافق دی، یعنی عملی په شان د عمل د منافقانو دی. یو اعتقادي منافق چې لري کې کوپر یو خصوصه کافی وي چې په چا کې یو خصلت د څلورو نه راغی په دې کې یو خصلت او یو خوی د منافقت راغی. الله پاک دغه څلورو ورنه موږ تاسو وسه فرض می کولو چې دعا د قبل دلو لپاره د بنیادی دوه خبرې اکل حلال او صدق مقال. د اکل حلال ډیره ضروری خبره ده. دې باره کې واقعه را تر یاد شي چې یو خبره کوم لس خبره را تنور ځان خو دې چې ما وکما چې زوس کوم خبره وکم. لا کل حال یو واقعه مې ذهن تر راځي جالب واقعه ده. په دې څلورو امامانو کې امام ابو حنیفه، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمهم الله. په دې څلورو امامانو کې دا کشران دوه امامان چې امام شافعی رحمه الله دا استاد دی او امام احمد بن حنبل رحمه الله د دې شاګرد. امام احمد بن حنبل رحمه الله شاګرد دی او امام شافعی رحمه الله استاد دی. یو وخت سراغي چې دا شاګرد الله پاک عالم او په خپل ځای کې د دین خدمات شروع کړ، عوام ته واعظ او نصيحت کوو، طالبانو ته سبق وایا. په دې کې ډیر وخت تیر شو. د دې استاد چې امام شافعی رحمه الله دی او د دې شاګرد چې امام احمد رحمه الله دی په مابین کې ډیر وخت ملاقات وشو. نو د دې استاد د دې شاګرد ملاقات تجربه وشو، پزری راوړل. یو قافله لا امام شافعی رحمه الله په مصر کې وسید او دا د مصر نه بهر وسید. نو دغه قافلې ته یو خط ورک امام شافعی رحمه الله او دوی ورته لیکلی خپل شاګرد امام احمد بن حنبل رحمه الله چې ستاسو ملاقات ته زما زړه شوی دی، زړه مې کیږي چې در روان شم، خاص نه چې زه درشم تاسو چرته په علمی سفر ته یاست. ځکه علما چې هغه به سفر کوي، علمی سفر به کوي، یو ځای تلار شواز او نصيحت بل ځای تلار شواز او نصيحت. نو حسینه چې زه درشم او تاسو ناشته ورته وي چې د یو وخت ما ته وخای چې هغه وخت کې تاسو واسطه چې زه ملاقات ورشم. امام احمد بن حنبل رحمه الله ته چې کله د خپل استاد محترم خط راغی نو فورا عزم وکړ چې استاد زما ملاقات ته راځي، دا خو زما د لپاره بيدبي ده چې زه ور روان شم د استاد په ملاقات باندې مشرف شم. نو خط ورولېږي چې په فلاني وخت کې زه درل چې تاسو په ځای موجود یاست چې تاسو چرته تللی ناست. لنډه دا چې امام احمد بن حنبل رحمه الله روان شو مصر. امام شافعی رحمه الله استاد محترم مصر چې کله ور روان شو نو التا امام شافعی رحمه الله مخبله او هغه وخت سره چې د مصر کوم بادشاه او هغه د امام شافعی رحمه الله ډیر معتقد، ډیر خلک استقبال تروت، د علماء ډیر قدر کړي، ډیر احترام به کړي، استقبال تروت، ډیر استقبال وشو. بل اخره بادشاه ویل چې د امام احمد ابن حنبل رحمه الله چې اوس امام دی او خاص شاګرد پاتې شوی دی دا به زما مل. نو احمد ابن حنبل رحمه الله ته ویل شو چې بادشاه وی چې زما مل مشه او استاد محترم دی وی چې زما مل مشه د چا مل مکی وی چې د چا ملاقات تراغله زه به داغه مل. زه د خپل استاد محترم امام شافعی رحمه الله ملاقات تراغله زه به د خپل استاد محترم مل مشه چې دی په ملاقات مصرګي یخش سبت زدم کوم. او بل اخره امام احمد ابن حنبل رحمه الله د خپل استاد محترم امام شافعی رحمه الله مل مشه. امام شافعی رحمه الله خپل کور کې ویلو چې ګورئ نن زمنګ یو دسي هستی زمنګ ملمدي چې هغه د وخت امام دی، د قران کریم حافظ دی او د قران کریم لوی عالم دی، د احادیث امام دی. امام بزرګونو احادیث ورته په یادو باندې زده دي، بزرګونو او ډیره بزرګ هستی دا مستجاب الدعوات ته دعاګانی قبلي دسي بزرګ هستی هغه الله پاک زمنګا کور تر اوسته دا. د امام شافعی رحم الله وړي لورګانی هغه به خدمت کول، وړي لورګانی ماشومان. نو ماخستان چې کله د ډوډۍ وخت شو د سرخان وګړولې شو بل خیره دغه ملما امام احمد ابن حنبل رحمه الله هم د سرخان تکیناس. امام او دغه امام شافعی رحمه الله چې کوم وړي لورګانی دو خدمت کول او به بینولې خدمت کول. اخو د امام شافعی رحمه الله لورګانی ماشومان به خوري پوي. امام شافعی رحمه الله خپل کور کې دا خبره کړې و چې ډیر خوراک دا د علماء او د بزرګانو کار نه دی. علماء او بزرګان دوی به خوراک لک، دوی به خوراک ډیر نه کوي، ډیر خوراک دا د ډیر حرص دی. على كل حال خیته پکا دي شری دی سی یو ایسه خوراک ته بل ایسه سکاک ته بل ایسه هوا ته پری. خو بل خیره امام احمد ابن حنبل رحمه الله چې خوراک شروع کړو د معمول نه ډیر خوراک چې کوم د دې عام عادتو دا غینه خوراک لګ ډیر
چې کله امام شافعي رحمه الله کور ته لاړ هغه وړو لورګانو شکایت وکړ بابا جان ته موږ ته ویلو چې دا ډېر لوی عالم دی او بزرګ دی ډېر ډوډۍ وخوړه څنګه بزرګ دی بزرګان خو لږه ډوډۍ امام شافعي رحمه الله ورته ویل چې زم حیران یم چې امام احمد ابن حنبل رحمه الله زمانه جدا شي نو دا تغییر پکې څنګه راغلی خو چې زما ملمه دی نو زه حیا اند حیا د وجه نه زدا پښتنه ته نشم کولای به وای چې استاد محترم می شوم شوی دی بخیل شوی دی که څنګه ما ډوډۍ لګړې رو خړ خپه دی نو زه د حیا د وجه نه پښتنه نشم کولای خو سوال ما سره مشته علا کل حال خو زه دا وخت تیر شو امام شافعي رحمه الله د خپل لورګانو ته ویل چې د دې د کټ سره خوا کې تاسو یو دوه لوټي ډکې کېږي کدا خو لوی عالم دی بزرګ دی ولی الله دی دا به د شپې د تهجد د مونږ لپاره راپاسيږي نو چې به دوه لوټي ډکې نو او د سپو کې د شپې د تهجد مونږ لوټي وته ډکې کې خو دی بلا خیره شپتی رسول امام شافعي رحمه الله ملاړ سحر جمع الجمعات تو احمد ابن حنبل رحمه الله ملاړ او لوټي ډکی پرتی نو الورګانی چراله دي پوری لوټي ډکی پرتی دا غوښره کې شک نورم ډیر مو خلوټي خو چې تهجد مز به پیوږي او داس په پیوږي تهجد د پاره او لوټي ټکی پرتی معلومیږي دا چې ملما تهجد نه دي معلومیږي داس امام شافعي رحمه الله چې کوړه لاړه غلورګانو به شکایت وشته خو دا بزرګ دی خروډي د مډي راو خوړه بزرګان خروډي لګه خو او بل چې لوټي ما شانډه کې پرتی دي معلومیږي دا چې شپې تهجد مز نه دی کړی څنګه بزرګ دی امام شافعي رحمه الله ولا تاسو سم شکی کړم وای که هر څومره زما ملما دی خو شاګرد دی استاد کولی شي چې شاګرد نه هر کس امام شافعي رحمه الله راغی او د امام احمد ابن حنبل رحمه الله نه پوښتنه کوي چې احمد بشک چې ته زما ملمای او ته چې ما کړ څومره ډیر ډوډۍ خو مزه ډیر خوشاله یم چې زما ډیر خو مزه ډیر خوشاله یم خو دې ذکر دی چې زما وړو لورګانو اعتراض کړي دې بند کړي زم حیران یم یو هې د شپې ډوډۍ د معمول نه ډیر خوړه او دوی مدد چې لوټي ډکه پرتی وي دې څه جواب امام احمد ابن حنبل رحمه الله خپل استاد محترم امام شافعي رحمه الله تعرض وکړ چې دا خو زما د الله جل شانو په منځ کې دراس خبره وا خو چې استاد لورګانو اعتراض کړي نو څنګه یو سر کې دا راځي چې اتقوا مواضع التهم د تهمت د زیره بزان ساتي زه مجبور یم چې حقیقت ویم وی فرمایل زکلا را روانېدم د خپل ذهن نو ما التا د معمول موافق معمولی غوندې خوراک کړو په خو پیدل مزلې وي دا غاډي چرته وې زه چې تاسو دې زیات را رسیدل ما او دې سرخان تکې ناسم وو ورځې کې دې چې ما ډوړې نه وخورې زه د وو ورځو نارو او د سینا چې ګنې ما ته ډوړې نه پیدا کېدل چې مزل به مې وکړ یو ځکه په ډوړې زما مخې تکې خودلې شو چې ډوړې به زما مخې تکې خودلې شو ما ته پتی د حرام بوی راغی دومره لوی ولی الله دی دومره لوی بزرګ دی ما ته پتی د حرام بوی راغی د حرام بوی پرې خودل چې بل ځای ته بلاړم چې به مې ډوډۍ مخې ته کې به ورته د حرام بوی راغی ما پرې خودل ورځي کې دي چې ما ډوډۍ نه وخوړلې چې ډوډۍ به مخې ته کې خودلې شو صاحب کشف ما ته پتی د حرام بوی راغی پرې خودل وای کله چې ستادي د سرخان د زکین استم نو ما ته ستاد د خوراک د حلال او یو بهترین خوشبوئی رااله زه په دې نتیجه ورسېدم چې ډیر اعلی پاکیزه حلال خوراک دی چې زما مخې ته خودلې شي نو ځان سره ویل چې احمد ورځي کې ډوډۍ دنه د خوړې کې دې شي ورځي نورم پیدا نشي اغینم شیب د هغه مخ کې په شان د حرام بوی راځي نو بس سم موقع دا چانس دی دې چانس نه لګي پیدا واله نو ځکه مې د معمول نه ډیره خوړلې ده چې کوم عام عادت میو دغه عام عادت نه ملګری ډیره خوړلې بالکل اعتراض ده پس دا هوسم تعالی خوړلې پکار چې دې د چن یا سي چن دي خوړلې اوس مې کوم خوړلې خو د دې سوال جواب شو وې دا دوی خبره چې دوه لوټي ته ډکه کړی یو دوه ډکه پرتی څنګه شل تاجود دیني دیګړي کې څنګه هغه ورته و فرمایل و چې ستاده حلال خوراک کله ما او کوزي بستري تلاړ زما په دې ځل کې او په دې دماغ کې او د نور پیدا شو او د سرنا پیدا شو چې خوب رانه و تختی او د قران کریم په آیتونو کې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مبارک او حدیثو کې ما جوور سوچ او فکر شروع مجتهد د قران او د سنت نه به مسائل راځي وي په دې نن شپه کې ما د قران او د حدیث نه د سلورنیم زرو مسائل استنباط او استخراج کړي
ټول شپه ما ته خوب نه راغلی او د دې حلال خوراک برکت دا دی چې په سر مې درد نه دی، خو سکون کېم، ښه اطمینان کېم. هغه د ماخوستن په اودس باندې ما د تهجد لمونځ مو کړ، بیا د سبو لمونځ مې پې وکړ، لوټې ډکې پاتې شوي دي، حاجت ولا نه دی پېښ شوی. شپې ما له خوب نه دی راغلی. په دې نن یوه شپه کې د 4.5 مسایلو استخراج او استنباط ما کړي، د قرآن او د حدیث نه مې راایستي دي. دا د حلال خوراک برکت. زما محترمو، د ډېر مختصر ژوند دپاره الله جل شانه دې دنیا ته رالیږلي. یو د حکمت خبره عرض کم، وی جب تک سانس ہے اس تک چانس ہے، چې تر څو زما او ستا په بدن کې ساه ده، ما او تا ته چانس دی، موقع ده د رب تعالی د راضي کول، د جنت د ګټلو، د همیشه ژوند د ښایسته کول. جب سانس گیا بس چانس گیا، ساه لاړه چانس لاړه. شیطان ډېر لوی لعین دی، ډېر لوی رجیم دی، همیشه انسان ته دوکه ورکوي، همیشه انسان ته دوکه ورکوي. چې کله یو مسلمان ځوان دی، شیطان سوی وخت لا ډېر دی، چې کله بوډا شي بیا شیطان سوی اوس خو وخت تیر، شیطان سره دا دوه ټکي. چې کله ځواني وخت لا ډېر دی، چې کله بوډا شي بیا به ګیرم پرېږدي او بیا به جمع ته مسجد ته اهتمام سره ښه پابندۍ سره به راځي او سمداسې په یو مخ به د ګناهونو نه توبه وباسي. او چې کله بوډا شي بیا ولسه اوس خو وخت تیر دی. شیطان سره دا ډیر او تیر، شیطان هم دوکني، شیطان هم دوکني. دا زه اوس یقین سره دا نشم ویلی چې ملت وروسته به زه ژوند، تاسو ویلی شئ د هر یو شي ګارنټي شته، لیکن د انسان د ژوند هیڅ ګارنټي نشته. وما تدري نفس بأي ارض تموت، هیڅ چاته پته نه لګي چې په کومه ځمکه کې به دته مرګ راځي او کله به ورته مرګ راځي. کامیابي په دې کې ده چې موږ او تاسو په هر سکند کې په هر ملت کې خپل ځان په اخره خاتمه کې شمار کړو. زما محترم، هر مسلمان به حیثیت مسلمان دا طالب العلم دی، په خپل ځان کې د دین د طلب صفت پیدا کړي. قرآن کریم هم که ناظره نه وي له ناظره زده کړي، که ناظره مو زده د قرآن کریم په معنا او په مقصد باندې ځان پوه کړو، د دین د ضروري مسایلو پوښتنې وکړو د علماو. یو اسانه طریقه، ډېره اسانه لاره. یو ډېر لوی عالم دی شیخ الحدیث مولوی محمد عمر خطابی، دا اصلي د قندهار دی. په قندهار کې یو اسلامي رادیو د تعلیم الاسلام په نوم باندې فعال کړل. به د هلمند خلکو خواستو کو، هلمند کې 2 مرادو فعال کړل، به په روزګان ولایت کې 3 مرادو فعال کړل، سلور مرادو یو 15 میاشتې کېږي چې د جلال آباد کې فعال شوی د تعلیم الاسلام په نوم باندې. دا FM نمبر دی 1 پوره 1 کېږي. تعلیم الاسلام په نوم باندې رادیو د سوچا خالصه اسلامی رادیو د امام ابو حنیفه رحمه الله د مذهب موافق، تعلق د علماء دیوبند سره دی. ډیر سوچه خلک دي، سوچه. الحمدلله زما د هر جمعې بیان، زما خو مدرسه جلال آباد کې ده، امامت مې به بیسودو کې دی، نو زما د هر جمعې بیان هغه صفقې او به د ورځې 9 بجې او د شپې 8 بجې الته ورچ رادیو د نور علماء بیانونه. یو شپه زما بیانې، بل شپه د بل عالم، بل شپه د بل عالم، د مستند علماء بیانونه. او دا غینه غیر د قران کریم درس، د نبی اسلام د مبارک او حدیث او درس، د ضروري مسایل او درس، حتی د عصري مضامین مثلا د کمپیوټر درس یا نور عصري مضامین دي، دا درسونه پکې شته. د سحر د شپږنیمو بجو نه د دوی د خبرونه شروع کیږي د شپې د 10 بجو، او خالص اسلامي رادیو د ګورنومي ورته څومره خیخه تعلیم الاسلام. ډیر زیاتې رادیوګانې دي چې هغه فحاشي عریانی خوري، او دا رادیو خالص سوچ اسلامي رادیو. کله کله موږ سډاری کوم موضوع په ژوندۍ باندې به خبرونه دا د تیرې پنځشنبه په شپه باندې زارادو ته ورغلو، د سوالونو او د جوابونو په ژوندۍ باندې خبرونه، شرعي سوالونه او دغه جوابونه. علا کل حال کاغه دغه به تاسو ووري نو هغه د پنځشنبه په شپه باندې د 9 بجو نه د 8 بجو پورې. علا کل حال الله جل شانه موږ تاسو باندې دومره انعام او احسان کړي چې د دې زمانه خلک خو بيخي د قیامت پرز دا باندې نشي کولای چې الله ز خبر. دا موبایل، دا میموري کارت، هغه میموري کارت کې ته کولای شي چې د یو مستند عالم د مکمل قران کریم ترجمه ځان تراواچ، د حدیثو درس ځان تراواچ، سیرت، نور اصلاحي بیانونه د قران کریم تلاوت
کارم کوا هغه مور سړي رښتیا ته داغه نه استفاده کولای شي مزید دې چې په دې باندې کبیره ګناه وکولې دې زده کړې نه دې زده کړې د جدید آلات دې دې حسن استفاده خسته استفاده پکار داغه نه سوء استفاده نه پکار چې موږ تاسو په جهنم ته ځان ورسو چونکه هر مسلمان به حیثیت مسلمان طالب العلم دی چې طلب صفت ځان کې پیدا الله جل شانه دې په مختصر خبره باندې موږ تاسو ټول ته کامل عمل توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين